په هغه ورځو کې په یروشلم کې شمعون نومي یو سړی و، هغه رښتینی او پرهیزګار و، څوک چې د بني اسرائیلو د بچ کېدو په تمه او د روح القدس نه مامور و. روح القدس هغه ته دا پیغام ورکړی و تر څو پورې چې تا د مالک خدای مسیح لیدلی نه وي تر هغې به ته نه مرې. نو هغه د روح القدس په هدایت د خدای کور ته راغلو او کله چې د عیسی مور پلار هغه ماشوم عیسی دننه راوړو چې د شریعت په مطابق خدای ته وقف کی، نو شمعون هغه په غیږ کې واغسته او د خدای پاک ثنا یې وویله او داسې وویل چې ای مالکه، نن ته خپل خادم د خپلې وعدې په مطابق په سلامتۍ سره رخصتی، ځکه چې ما په خپلو سترګو ستا هغه خلاصون ولیده چې تا د ټولو قومونو په وړاندې تیار کړی دی. هغه به د غیر یهودیانو دپاره رڼا وي او بني اسرائیلو ته به جلال ورکي. د ماشوم مور او پلار هغه خبرو ته ګوته پخلو کمې خبرې چې د هغه په حق ویلې شوې. بیا شمعون د هغه دپاره برکت وغوښته او د هغه مور مریم ته وویل چې دا ماشوم په بني اسرائیلو کې د ډیرو د بربادېدو او آبادېدو دپاره مقرر شوی دی او د خدای پاک د طرف نه داسې نښه ده چې ډیر خلک به د هغه مخالفت کوي. ځکه چې د ډیرو خلکو د زړونو پټ خیالونه به ښکاره شي او د غم په وجه به ستا حال داسې وي لکه ستا زړه چې په توره وهلی شوي وي. په دغه ورځو کې د عاشر په خیل کې حنا نومي یو پیغمبره وه، څوک چې د فنوئیل لور وه. هغه ډیره بوډۍ ښځه وه او د واده په 9 کال کونډه شوې وه او بیا د 4 کالو پورې کونډه وه. هغې د خدای پاک د کور د تلو راتلو پابندي کوله، شپه او ورځ به روژې ساتلې او دعا به کوله. نو په هغه سات هغه راله او د خدای پاک شکر یې وکړو. نو هغې هغه ټولو خلکو ته د هغه ماشوم په هکله خبرې وکړې چې د یروشلم د ازادۍ په انتظار وو. هر کله چې یوسف او مریم د مالک خدای د شریعت په مطابق هر څه پوره کړل، نو هغې په گلیل کې خپلې خاریې ناصرت ته واپس شول. نو دغه ماشوم لویېده، قوت او حکمت یې مونته او د خدای پاک فضل ورسره و. د عیسی مور پلار به هر کال یروشلم ته د پسې اختر لتلل او چې هغه د 12 کالو شو، نو هغې د خپل دستور په مطابق د اختر دپاره لاړل. نو چې د اختر ورځې پوره شوې او هغې کور ته واپس روان شول، نو عیسی په یروشلم کې ایسار شو، خو مور پلار ته پته نه وه. او هغې ټوله ورځ په دې خیال سفر وکړو چې ګنې هغه به په قافله کې چرته وي. خو ماښام یې بیا په خپلو خپلوانو او دوستانو کې د هغه لټون شروع کړو. چې ویې نه مونته نو یروشلم ته را واپس شول چې هلته یې ولټئ. په 3 ورځې هغه د خدای په کور کې ناست ومونته چې د استادانو سره ناست و او د هغې خبرو ته یې غوږ نیولی او تپوسونه یې ترې کول. او هغې ټول چا چې د هغه خبرې واورېدې د هغه په پوهې او په جوابونو اریان دریانو. مور پلار د هغه په لیدو حق حیران شول او د هغه مور ورته وویل چې زویا، تا موږ سره داسې ولې وکړل؟ ستا پلار او ما ته ډېر په فکرمندۍ سره لټولې. هغه ورته وفرمایل چې تاسو زه ولې لټولم؟ تاسو ته پته نه وه چې ما ته د خپل پلار په کور کې پاتې کېدل پکار وو. خو هغې د هغه د خبرو په مطلب ونه رسېدل. بیا هغه د هغې سره ناصرت ته واپس لاړ او د هغې د تابعدارۍ لاندې وخت تېرولو. مور یې دا ټولې خبرې په زړه کې پټې وساتلې او د عیسی حکمت او ونه لوېدل او د خدای پاک او د بني ادمو په نظر کې قبولیت ومونته.